یقینا هغه وخت ډیر سخت وي کله چې در باندې څه تکلیف او مصیبت راشي، دنیا در باندې راتنګ شي، هغه ټیم در باندې نه تیریږي. په دغسې ټیم کې څه ویل پکار دي او خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې څه ویلي دي. امام بخاری رحمه الله روایت ذکر کړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله یو مصیبت او آفت رالو هغه ټیم کې به دغه کلمات فرمایل: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. معنی دا ده نشته لایق د بندګۍ سوا د الله رب العالمین نه. العظیم الحلیم هغه ذات چې لوی دی او صبرناک ذات دی. نشته لایق د بندګۍ سوا د الله رب العالمین نه چې رب د عرش لوی دی. نشته لایق د بندګۍ سوا د الله رب العالمین نه چې رب د اسمانونو او رب د ځمکې دی او رب د عرش عزتمند دی. نو چې کله در باندې مصیبت رالو، تکلیف رالو، په هغې ټیم کې دغه کلمات وایا، الله رب العالمین به سره مدد کوي او الله رب العالمین به دغه غم او مصیبت کموي.